د سلیمان علیه السلام په دربار کې به ډېر خلک کېناستېدل او پاڅېدل. نو د دربار کې به یو سړی ناست و، یو میلمه راغی ناست و پکې. نو د سلیمان علیه السلام دربار ته به اسرائیل علیه السلام راتلو، ملک الموت. نو یو ورځ اسرائیل علیه السلام راغی د انسان په شکل کې. چې کله راغی د سلیمان علیه السلام سره ملاقات وشو، خبرې وکړلې. خو هغلته کوم په دې مجلس کې چې کوم میلمه ناست و، دې میلمه ته اسرائیل علیه السلام ډېر خطرناک نظر باندې وکتل، ډېر د حیرانتیا په نظر یې ورته کتل. نو میلمه چې کله د اسرائیل علیه السلام داسې وکتل، خو یې نه پېژندل، هغه کې دا به یو سړی انسان به. بس دا ملاقات نه بعد اسرائیل علیه السلام لاړو. بیا سلیمان علیه السلام ته دې سړي وویل د خپل میلمه چې دا سړی څوک و چې ما ته داسې په ناشنا او حیرانتیا انداز کې کتل. زه خو ډېر حیران غوندې شوم، دا څوک و؟ هغه ورته ودې نه پېژندل، وایي نه، دا ملک الموت و که نه، اسرائیل علیه السلام. نو دا سړی نور هم وډار شو چې ښه دا لکه چې نوبت مې راورسېدلو. او سلیمان علیه السلام ته په زاره شو، ورته ویل چې خیر دی و خیر دی، ما د دې شام نه بیسه او په هندوستان په لرې غرونو کې مې واچوه، کېدای شي هلته راپسې راونه رسېږي، هلته مې واچوه، زه ډارېږم. بس هوا ته یې حکم وکړو، ځکه د سلیمان علیه السلام خو هوا هم تابع وه، هوا ته به چې څه حکم وکړو په هغې طرف به تله. بس د انسان د ویل چې دا ویس د هوا د انسان بوتلو د هندوستان په لرې غرونو کې واچولو. اسرائیل علیه السلام ورپسې ورسېدلو، هماغلته اتصال واغوستله او سړی مړ شو. کله چې دا سړی مړ شو، نو یو څو ورځې بعد د اسرائیل علیه السلام بیا د سلیمان علیه السلام دربار ته راغی. نو سلیمان علیه السلام ورته وایي بله ورځ زما دربار ته راغلی، زما یو مېلمه ته یې ډېر حیران کتل. بیا مې هندوستان ته ولېږلو، هغه راته خپله ویل چې ما هندوستان ته ولېږه د هوا په ذریعې باندې. تا ورته ولې حیران کتل؟ وایي ما ورته حیران ځکه کتل چې الله جل جلاله ما ته حکم کړی و چې دا کوم شخص چې دی دلته په شام کې ناست دی، د ده نه به ته روح اخلي په هندوستان کې. وایي زه حیران وم چې یا الله دا سړی خو دلته ناست دی، دا په دا دومره لږ وخت کې هندوستان ته څنګه رسېږي او د مرګ وخت یې هم رانږدې دی. وایي ده خپله تا ته یادونه وکړه چې ما هندوستان ته ولېږه، او زه چې هلته هندوستان ته ورسېدم، الله تعالی راته ویلي چې ته هندوستان ته راشه، ده نه به روح واخلې. چې هلته ورسېدم ګورم دا سړی ګرځي را ومې نیول او روح مې ته واخیستلو. ګوره الله جل جلاله فرمایي چې تاسو په هر ځای کې ګور د مرګ نه خلاصې نشته، چې زه به مرګ نه تښتمه او منډې به وهمه، زه به د مرګ نه خلاص شم. په منډو نشي خلاصېدلی، چې د مرګ نه تښتې نو مرګ ته به ورتښتې.